د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین په خوست ولایت کې د معتدینو د درملنې لپاره د یوه حمایوي کمپ د جوړېدو خبر ورکوي. دوی زیاتوي چې یاد کمپ د ټولو ضروري وسایلو او تجهیزاتو څخه برخمن وي چې د خوست ولایت سربیره د پکتیا او پکتیکا ولایتونو معتدین به هم پکې تداوي کیږي. په پلان کې لرو چې د خوست مرکز کې د معتدینو لپاره یو حمایوي کیمپ جوړ کړو چې هغه کې به د نورو ولایتو معتدین ورته راوړل کیږي، تداوي به کیږي. بل لور ته د خوست ولایت د معتدینو د اتیا بستریز روغتون مسؤلین د یاد ولایت اوسیدونکو شمیر ته په کتو سره وایي چې د خوست اتیا بستریز د معتدینو روغتون د روږدو کسانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي. دوی زیاتوي چې په خوست کې د یو مجهز او په ټولو معیارونو برابر کمپلیکس جوړېدل اړین دي څو د روږدو کسانو درملنه په ښه ډول ترسره شي. دغه اتیا بستریز روغتون چې ده دا د خوست د نفوس دپاره د خوست ولایت دپاره دلته معتدین ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه ډېر کم هغه اتیا بستره ده. نو د دې دپاره چې موږ زیات مریضان کور کړو، زیات خدمات وړاندې کړو په خوست کې، ځکه چې معتدین ورځ تر بلې زیاتیږي. نو موږ یو مجهز کمپلیکس ته چې دا د احتیاط درملنې په معیارونو ولاړ وي داسې یو کمپلیکس ته ضرورت لرو. د خوست ولایت اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر زیات دی او موجود اتیا بستریز روغتون د هغوی د درملنې لپاره کافي نه دی. مسؤلین باید په اړونده برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. نشهیي توکي هغه یو انسان چې په روږده کېږي هغه بیا ټولنیز تاثیرات هم لري، اقتصادي تاثیرات هم لري، هغه د امنیت خرابوالي لامل هم کېږي. نو که د دوی غم وخوړل شي او د دوی علاج لپاره یو شفخانه جوړه شي دا به تر ډیره موثره تمامه شي، خصوصا د خوست خلکو لپاره. نو دا یوه ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې دلته یوه شفخانه جوړه شي. ډېره خوشحالۍ خبر ده زموږ ستاسو لپاره او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دومره ترقي کېږي او په دې به حتما هر یو مسلمان خوشحالېږي، هر یو ورور به زموږ خوشحالېږي. او معتدین لپاره خو چې څومره غټه شفخانې غونه ښیي او وړې شفخانې خو څه هم که بسنه وکړي. دا یادولو وړ ده چې د خوست ولایت د معتدینو لپاره پخوا یو اتیا بستریز روغتون جوړ شوی و، خو د اوسني نفوس او د روږدو کسانو د زیاتوالي له امله بسنه نه کوي. دا نوي کمپ په جوړېدو سره به په زیات شمیر د معتدینو درملنه په معیاري ډول ترسره شي.